کلا عبدالله سیده د سطح سمندر سوی دومره زیاته لوړه دا د انګریزو په دور کې دا ټانکي وای جوړه سوې ده ډېر لیرو ځایو څخه خلکو له راتللو میلې به دلې کېدلې بس دا وینې پورتې سولې چراغان ورته وایو موږ هغه بتۍ نه چې دی په غره کې بیا کار کاوه دا اوس ګرده وچ سوی دی دا د تاسو وګورئ هم پاورفول سړی غواړي موټر چیرته رو دغه د تنبیه سره کلا عبدالله له راغلی یم کلي نوم کلا دی فرید را سره ناست دی او د فرید ورور فریاد فریاد ابدال د لیک دغه یو پخوانی سټیشن دی نو که غازی عبدالله خان د هغه په نامه مخته ځو بدلې ودره او مخامخ یې بورډ دی دا زګیبیو به تاسو درته ښکاره کړم ډېر پخوانی د انګریزو په ټیم کې وای جوړ سوی دی ریلوې سټیشن دی اشه فریاده دا د چیش ټانکي ده دا ټانکي چې دا په هغه وخت چې برتانیه دلې ول زموږ کلی نو تا ویل دي زموږ د کلي د دلسوراک د دسترک هرې زوبه چې وې د سوپ د سره هغه دا ټانکي له راځي ټانکي له راځي د ټانکي څخه بیا د استفاده مثال دا غره دی زوړ ځای دی او پاتې بل ځای دی هغه هاي ټانکي له اوس کته سم زه به وخت دا د انګریزو دور کې دا کلی له وبکله مثال دې کلی ته د وبور دا دغه د ریل ګاډي د غازی عبدالله خان په نامه سره د هغه ریلوې سټیشن سوی دا ټانکي ده ډېره برطانیه په دور کې جوړه سوې ده برطانیه کم چیز دلې هغه کوي هغه جوړه کړې دا ټانکي سرونه لستی دومره دا د انګریزو په دور کې دا ټانکي وای جوړه سوې ده برطانیې کله د لې سلطنت کوي هغه ټیم کې جوړه سوې بیخي اشه زینه یې څنګه ده اوسه ولاړه زینې ته تاسو ګورئ اشه دا ټانکي دا زینه او دا شانې څنګه ده اوسه ولاړ دا دلته د کورونو ورته نږدې دي هغه د دې ښه خیال ساتي چې مثال اوس دغه درفت چې دی دا زموږ یو اکا دی چې موږ د ناز شیخ اکا ورته وایي د خپل نوم چې دی عبدالخالق نومېدی د عبدالرحمن خان زوی ولو د تاج محمد خان لمسی و د غازي عبدالله خان د تاج محمد خان زوی لمسی و دا درخت یې هغه ولګولی چې مثال دا سټیشن دی دا اوس کې لګېدلی دا درخت دا اوس کې لګېدلی دی ده ولګولی مثال چې زموږ د نیکه پر نامه باندې دا سټیشن دی آی بیا چیش دی دا خو دا دیگه دا دی د سکیورټي ګارډ ځای دی دا د خپله کمره ولګي دا زما دا د اوس تعمیر دی که پخوانی نه پخوا دا هم د برطانیې ده ښه ښه عجبه کار یې کړی تر اوسه پورې هغه رقم ولاړ نو بیا هم دلته مثال په کلابلا کې کوم منشیات چې د سر خلاص هغو د وجې چې مثال روینیان دلته ډېر دي اوس د دې پر سر باندې خپل چادرانو خپل سیسټم هغه یې ګرده وړي ډېر ښایسته ځای و دا پخوا دا تختې څومره اوریجنل دغه دی اوس هغه تختو ته وګوره هغه بیا چیش دی هغسې دا مثال اوس مسافرخانه ښه نه ده اوس نو سلاکوټ یې راسه فریده چیش سلاکوټ یې بولي سلاکوټ بیا چیش ته وایي سلاکوټ نو اوس زما نور دغه نه دی چې اوس په دې کې دوی اوس دلته اوسېدله هغه خپل کم مهمات چې د دوی سره ورسره کړي وو بلا یې بدتر یا د بېدېدو ځای اوس زما نور دغه نه دی خو دا تخته د هغه ټیم ده نه دی هغه رقم او د دوی وینې قلف دی دا بیا چابي چې دا هغه بیا د دغه په لاس کې ده دا سټیشن باندې بیا د شی به نه وي یا شی نشته کې مثال د خاص شی نه دی پروتګر دغه دی خلاصه ده خلاصه دا بیا پخوانۍ کمره ښه عجبه
مثال دا نو د دې د دفتر ما د سامان دی چې په دا اشای نټانې عجبه کې لګه دا ګاډران سره په دا نټانې لګه و د دې خو ګلو کړی د دې خو د تخته ده یاره د دې حفاظت سی اوسې دا خو ډېر تاریخي ځای دی دغه بیا دا بیا چیش دی دا اوس دغه چې دی دا زه دې سوچ کوم دا د سامانو ځای و چې سامانونه یې زده دا نو دی چې بوټخانه ولې او سربیان یې ورکړي دي چې مثلا صحیح دې کې ما په خیال چې دوی اوسېدل دا و ټیکس دا مثال چې دی کښنی کواټر دی بس دا کور دی هغې د ډوډۍ ټیکس دا د کواټر ټایپ ځای دی چې څوک به دلې کې اوسېدله وبېدېدل بس دا مثال دا د اور دغه انګېټۍ چې کې لګېږي نه دا ګاډران ډېر بد ګاډرانې دي دا پر دې باندې ریل ګاډي چې ځي د ریل ګاډي پټلۍ سي بیا مثال دا ټیکس د مثال زما دا سوچ دی چې دا د دې خپل کښني کواټران دي اوس دا د دوه کسانو کواټر د فیمیل او د میل دا یې کواټر شو دا بیا بل کواټر شو ولې په دې کې بیا هغه رقم دغه هغه پر سر یې چیش پراته دي هغه نو د انګېټۍ مثال چې دا کوم دودان وځي دا دپاره مثال ټیکس دا ولا ډېر تاریخي ځای دی د برطانیې په دور کې جوړ شوی دی کله چې برطانیې سلطنت دلې ولو هغه ټیم کې دغه شوی فرنګۍ ورته وایي چیش فرنګۍ فرنګۍ نه دی دا نه د هغه ټیم سر دی خلاص دا دغه مات شوي دا اوس خراب شوی دا په اوس دور کې خرابه شوی که پخوا یا دا په دا اوس بس دا 8 کاله کېږي 10 کاله کېږي چې د مخه سمه وله دا که مسجد ځای دی دا مسجد چې دی دا اوس مثال شه دا اوس ته دی د ریل ګاډي بعد دا پخواني توتان ول دلته ولاړ ول اشه تا ویلې دلې د اصلي کیله د توتان نه وجه مشهوره ول یا موږ مثال دا د ټول چې د کاریز کمې اوبه رابهېدې پر هغه باندې 2.5 اشه ډېر غټ توت دغه هم دی هلته نور هم د ښکاره کوم ډېر غټ توتان ول دلته ولاړ ول دا ګرده مثال د کومه دې سره کاریز کوم اوبه چې را روانې پر هغه واله باندې په توتان ول دا د تاسو ګورئ فرېده ته یې واره وله راځې دلې علاقه د کلی دی شاید دروازې ته وګورئ اوس دغه سریه داسې دغه سټاپ شی کې شته دلې یاره سټاپ بلکل ستا خو دوی د جیوز والا د دې چت وګوره دا د لرګي د دی اول هغه لرګي څومره مثال سره اشایه ای دا چمن دی چمن خو لاره د شیلا باغ چی دی شیلا باغ د چمن مثال لږ ورسې مخته شیلا باغ ورته وایي چې کوم ټنل چې کښلی کوم کوژک دغه نه دی ډېر ګاډي ګلستان هاخواته دی یارو بیا مثال در معلومه بوستان بیا در یارو هاخوا ریل ګاډي چې برته شاته درسي بیا کوچلاغ دی بیا بلیلی دی بیا پټل ټایم ټیبل دا مثال بیا د دې خپل بورډ دی چې دلې واره ګاډي تېرېږي ریل ګاډي هره ورځ اوس چې دا په هفته کې زما په خیال چې 2 ورځې دا دی د دې دا ته تخته ورکړې ده چادر دی دا نه دغه دا بله تخته ده دا نو بیا کوم دفتر سټیشن ماسټر چې دلته کښېني بیا دا د کمره ده خو نو ما په خیال چې دا خوا یې بنده کړې ده صحیح اوس یې څوک دلې یې پر ډیوټي باندې دا بیا د چیز دغه دی دا بیا د سلامي دغه دی چې مثال پخوا خو دلته یو مالي ګاډي راتلل یو د کوم مسافر چې دا د مسافرو لپاره صحیح چې سلامي به ورته کښته کړل بله ګاډي به راغله بله به ولاړل والله ډېر تاریخي ځای دا وایي ښه دا بېدی کې هم پاورفول سړی غواړي شه بل دی درختي و یو بل دی شو آیا عجبه توت دی دا په هغه ټیم مثال دا ګرد سټیشن د ټام څخه د دې بیخ وګور ښه دا عجبه دا اوس وچ دی او دا وچ ختم عجبه ناوله ده توت دی ای ته وګورئ بیخي زیات پنډ توتان دي دا
دا اوس آی بیخي غټ دی او ستا خبره صحیح تاله دا علاقه ګس ګرد توتان باندې و مشهوره توتان وه. مثال شنه ولا زرغونه و ګرده ها. د دې ځای څخه چې به درته وکړم کلا ګرده زرغونه ولې اچھا دغه نوم تال چیرې غازي عبدالله خان عبدالله خان او و عبدالله خان چې و هغه زموږ نیکه و غازي عبدالله خان دا سټیشن اوس د هغه په نامه دی دا سټیشن د هغه په نامه دی دا ضلع د هغه په نامه ده ضلع ها. کلابلا چې اوس موږ و ورته و وایو ضلع کلابلا ښه کلا یې مثال دا چې شول دا د غازي عبدالله خان خپله کلا ول چشکه ولې دې مسافر دی تی مسافر یاست یا ها. د غیر راغلی یم په چکر د دې کوم ځای سره راغلی د یوسفه خوند کوي ځای چشکې ستا نسي خوند کوي ها دا او دغه دی د سمندر څخه دا علاقه सताया समंदर से बिलंदी و एक दी पांच दी دا بز چم 1504 څلور بیا و شپږ اویا که څلور شپږ بیا دی ها شپږ بیا و دغه دی ته وای ولا دا زموږ نه سوی سال دغه میټر دومره لوړ ده دا کلا عبدالله سیده د سطح سمندر سوی دومره زیاته لوړ ور دایم په خوانی اشه د ریلوی ټریک خونه دا دی و اوس ګس استعمال کسته و راځي شو وسم راځي ها هغه کم شي چې ما ته درو شو یا سلامي چې مثال و. و ګاډي د راسي پر دې سه هغه غسپین لنی بورډ چې د ما بین و. څه پټی نه او لید هغه کم دا شه و د سدا چې ولر دا اوس مثال بالکل ریډي ده د اخوا چې ګاډي بالکل راتلی شه صحیح دا درخت تاله د چا لګولې اوس لګېدلې دي ته دغه د توتان چې دا بیا زموږ واکاول و. شي کاکا مر د ناز ورته وای د انځر د توتان هغه ولګول شه عبد صحیح خالق مرحوم ها مر ماشا. په اول روزه کې به چوم د روزه اوله و چې دی بس حلال جنتونه نصیب کې دا میوه سو خوري ثوابونه بیا غل ورځي شرط وبد را رواني هغه د کمزګي هغه بیا سرکاري برمال ته ولسوي د پې په دی تللی هغه کور حالت دی او هغه دی و دا به مثال هم کواتر رقم ماشاءالله دا تاسو ورته عجب دا اوس ګرد وچ سوی دی دا علاقه وای په خوا ګرد د لیت تانو کاری زولو کا- کاری زو بدل تراتلی و پر دې ځای باندې لګېدې بس دا په کم دور کې د اکانوي سه یا دغه پرې بیا چې دلته کم د بدیو و. سیستم تیر شول د هغه وجې سره بس دغه ګلستان خونو په د ډیر لیرو ځایو څخه خلک ګل راکلو میلې بدلې کېدلې بس دا ویني پرتې سولې ګرد وطن وس خوش سول. دا بورډ هغه مخه مه وکیل عبدالله وکیل عبدالله دی یاد صحیح بالکل ماشاءالله اوس به دغه ځوان د لیوی تاریخي شان هم دی چیشتې کې فرېده تاریخي داسې دی چې اوس هلته ګاډي تصویر هم دی کې د هغه وخت زمانې چې کوم دی و هغه سامانونه ګرځي. د دروازې هم د هغه ټیم لري کلي یې پرتې دي تجربه چې پرته وه تجربه دغه ده ای چیشته پخوانۍ تجربه ده چې د ټکټانو پیسې به مثال دی جمع کړي ها. کوم چې چې دلته ناست و هغه چې به د پیسې به د تجربه تور واچولې دا تجربه دومره منظمه تجربه ده چې دا هیچ نه خلاصوي شي څوک نه راپورته کوي خامخا به دا د خیر دا بس په مځکه کې پټ دغه کړی دغه شان بیا چیشته ده دا د دې غاړې مثال خپل غادي چې دا ولاړه پلاني ځای له پلاني ځای د سر د خلاص دا د ځای چا به د په داسې د زړیږي دا هغه ټیم است دا مثال بورډ شو په دې خنو تاریخ نه دی لیکلی چې وایي تاریخ په لیکلی نو ما درته ویلي چې دا په دا کلا عبدالله سټیشن یار دی بس یار وو په دې خنو بس خپل چابیان یو دا شی مثال زړیږي صحیح نن طرف دا کوم راوګو دا به مثال کوټه کومه دي و دا خپل دغه دی لوړ چت یې وګوره څنګه تخکي واغ ګرد چت کې تختیر دا بجلی سیټر هم واقعیت دا غټیم دی دا دې سړی نه دی کې پرستوي سی یو تاریخ اکشل وای نه شو یو خواري په کښلې وای یو شاعري کې کړي وای د دې تاریخ اکشل
دا پخواني بله پانګه یې باید کېږي صحیح، خو صحیح. مثال هغه انګریزي فلمان هم زه کله ناکله ګورم په هغه بله و پانګه بالکل. مثال دا هغه دی نه اوس نو ته دا وګوره هغه جلا کمره ده دا جلا کمره ده دلته خپل مثال ده آی دی دغه پخواني نټان بلاوي هم دا دي و پراته دا نو بیا مثال دلته نو کوم سکیورټي وسیږي لیویز ولا ښه ټیکس دا بیا جلا دا هغه کمره بیا برته دورې وتلې ده نه مثال دغه دروازه و چې دا نه یعنې دا د بیخي ډېر ټیم یو نیم سل کاله 200 کاله د دروازه و ده دا دا- د دروازه پورې مثال هغه راځي دا بیا هغه ټیم چې مثال دوی خپله او ای زینې ته ګوره دا دوی خپله زینه جوړه کړې چې دوی بل وکړي. دا زینه ده دا تاسو ورته ګوره پخوانۍ زینه اشه دغه کومه یې لایټ لګېدلی و دا پخوانی لایټ دا ښه ډبرو ته وګوره دا و. بېرته په ډبره جوړ شوی و دغه بیا مثال بله دروازه وه دا وه. شایه بنده کړی دی خو دا مثال کچن و لږ بیا دا هم کمره ده مثال هغه زما په خیال چې دغه دی اشه دغه دا تاک د اوس ټیم دی وي که دا پخوا ده یا دا خو اوس د کوم سکیورټي وسیل دي ټیکس ټیکس بیا د اور دی هغه ډېر پخوانی ځای هغه دروازه ډېره بده دروازه ده. دا هم د هغه بالکل د هغه دا خو ګرده چادر دروازه ده خو وایي ته وګوره دومره کونډه دغه یې مثال هغه ورلګولې. دغه یې وګوره و دا چې کوم پچینګ راځي چې بیا ولې دي د اوبو د هغه ته وګوره د پخوانۍ شه دا پخوانی اوبو فټینګ دی و- عایشه یې عجبه دغه البو یې ورکړی دی خو پخوانۍ چې مثال دا بیا د دوی دغه دی ته دا راکش کړه د باتروم په چش کې خلاص دي که بند لاس یا نه دی دلم دا زون دغه رقم دغه دی د کابل دا رقم د وایسو خو د دوی دا رقم دا وګوره دا د باتروم دی باتروم دا دی هو دا باتروم دی ټیکس هغه ډوډۍ چې پخې وه هغه د هغه نو دا ځای دی نه کچن چې موږ ورته وایو و یا بوچخانه هغه دا خو بیا هم چې و نورو علاقو ته وګوره دا شی به وختي لا وړوی دلته دا دی پروت هېڅ مازې خلک وایي ابلخان والا دی دی یا په زنده‌باد. حفاظت کې بیا په سر خود موږ په خپله پر د شاباش مې زه والا اوس هم اشای در بچې ته وګورم انسب چیش دا دا به هم دا اوس خلاصیږي لاندې دا وګوره صبح د کونډه در بچی دا نومرولو دا خوا که د توپ واري پر کې که د تورې واري پر کې بس شی اثر نه پر کوي شی اثر نه پر کوي. ډېر بد تاریخي ځای دی اوس یې څه خوند داسې چې اوس تاریخي شیان درباندې ښه اوس تاریخي شان پیدا سو ته ولې ولاړې یار؟ ته راسه ښه دا خو نو دا پخواني شیان دي ها دا خو نو دا چیش هغه چراغان ورته وایو موږ هغه شو بتۍ نه چې دی په غره کې بیا کار کاوه و. بس نو دا بیا ورسره اخیستلې بس و بیا لګولې دویلې ګازلیټ به پخوا وراچول و. کېدل نو دا بیا د چیز دپاره استعمالوي دا د مثلا کار دپاره او دا هم دي دا د دې مثال دا- سټیشن ورته زړولې چې دا خو لایټ دی و دا چې دوی دا مثال د دې زړېدې سټیشن دپاره نه بجلۍ خو نه ولې و، پخوا صحیح، دې ته به صحیح. ګازلیټ ولوېده دا بیا تلدانۍ ده دا بیا چیش دا تلدانۍ ورته وایي هم په کمره کې چې بیا دغه کې ولګوی پلته چې بیا راووته ها، و. اور چې بیا واچو پلتې ځای دی در دا ځای به پلته راوته دا ځای کې هغه ګازلیټ به ورته پراته وو. دا د لې کوم خلکو سکار کوي هغه استعمالوي دا و برتانیې دا به زم لیکلي به هم ته نو چې اوس سته که نسته خو یاره لیکلي مې ټول شوي دي تاریخ شی وګورئ که چیرې ولو پر دا باندې به شي یو ګور یاره پر دې باندې هم شي سټیګران دا یې ډېر تاریخي شی دی میډینز ګای نه دی پر شي دا یې ډېر تاریخي شی دی دا اخبار هم زما په خیال چې جوړ معلومیږي دا 2005 ته دی یاد نیست اشه دا چیش دی دا بوټونه دي چې ورته چکې دي سیوه های زنجیر دا یې زنجیر شوریل ګاډي کېنولو دپاره
ای بیا چې د دا باټلین دي د اوبو دپاره کم مالي چې دلته مثال کار کوي. ټیکس دا اوس یو شی بل درښکاره کوم غټ بتۍ چې دا هغه دار دا بیا چې دپاره دا هم د اصلي ټولېدل د خلاص مثال چې لکه دا اوس پر موټروې باندې یوه رقم بتۍ سي بله کم بتۍ سپینه د دې خپل دغه دی ګولۍ دا بتۍ مې ورته ولګول را صاحبه دا رقم مثال سره و دا خپل ګاسلیټ نه خپل پلتال ته کېږي دا شي دا بیا چې دی د تلدانې نه دي هغه ورونه نو پخوا بیا هغه په لکړه کې به راخیستي وو او اوس پکې لګېدلي ټیکس همه انشاءالله را به په معلومول اوس تاریخي شان به ښکاره کړو ای د فټینګ شان عجبه سوي دي دا وګوره چت ته وګورئ دا چې دی لرګی دی مثال هغه د کښت دپاره دا د څه دپاره استعمالېږي نه معلومېږي دا چې دی کومه ده ګانټه یاره دا زګي بیخي تاریخي شان و درته چې دی وده دا ګانټه ولا آیا کوم مال سی به کلی دی به وزن کوي مالي چې ما ته ټول چې مالي ګاډۍ به راتلل او کوم مسافر چې به به دغه ګاډۍ دا به مال به دلته ګانټه کېدی دغه ګانټه به زه هم اوس چې کار مار کوي که نه کوي یاره دی چې نو اوس هغه وټې دلته به راځړېدې نو هغه ورته 10 کیلو وټه پرته وه د ټیکس دا نه دا بیا دا رقم سیسټم اوس دا خو 200-500 کیلو دا ډېر وزن ده خو دا دی مثال خرابه به زما په خیال چې دا به د خپله پر دلته مثال شوی کېږي دا که بیا چیش دی دا مې لکۍ دی دا زما یا بل شی انګېټۍ خو نه د وست ورده ده ډېر غټ تاریخ تېر سوی دی و دا چیش دی دا 2023 ده دا به ای د وست ده سړی چې مثال د دې بیټرۍ له راغلی خو هغه به لږ پندې بیا ونیسه زما دپاره دغه ډېر ولاده شوه باید تاریخي ځای دی والا